بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو زمونږ استاد نننی درس دا لیکسیون 8 ده، یعنی اتم درس. 8 سپیل یا بخشابیغن داسې لیکل کیږي. ښه ګرانو دوستانو ګورو چې موږ تاسو په مخکینی درس کې څه شی زده کړو، لکه جملې څه شی زده کړو یا خبرم څه شی زده کړو. ګورې په مخکینی درس کې موږ تاسو ته ویلو چې فبندن یعنی وتړی یا وصل کوي، او ګروسن غټ یا مثلا که اسبابي که مثلا هر یو شی کنه غټ، دن یعنی یا کلاینن یعنی وړکای، بوخشتابن حروفونه. اوس ګورو چې دې درس موږ تاسو چې وچتو. ګوره دوستان دې ځکه وایي schreiben Sie Ihren Vorname und buchstabieren Sie کنه. schreiben خو دوستانو پیژنو چې مثلا لیکلو ته وایي schreiben ولیکي، زی تاسو Ihren د خپل Vornamen یعنی د خپل هغه اولنۍ نوم، مثلا تاسو ته چې څوک په باندې غږ کوي فاميلي نوم نه، یعنی هغه نوم چې مثلا تاسو ارزه کې په باندې پیژنې کس دغه هغه نوم. البته په دغه ترتیب باندې په اسانه باندې پیږي. نو دا خاطر وایي چې und او buchstabieren Sie یعنی بیا تاسو د دې سپیل وکړئ. ګورئ دوستانو که مخکینی درس موږ تاسو خیال وکړل التم چې ویلو چې هغه buchstaben یعنی حروفونه، دلته buchstabieren Sie یعنی تاسو د دې سپیل وکړئ د نوم، یعنی تاسو په نوم باندې څوک پوه نشو، تاسو د نام پوښتنه چا وکړه نو دلته خو خیر دلته راته چې تاسو ولیکئ، بیا د دې نه وروسته تاسو نه البته پوښتنه کوي یا معلم یا یو کس بل تاسو نه پوښتنه کوي، خو دلته تاسو سره تاسو نه څوک څه خبر دی یا تاسو د ویډیو نه دا زده کوئ کنه چې تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې ته buchstabieren وکړه. خو تاسو کولای شئ چې دوه مرګري شئ او دا سره یو د بل سره وایي، یا ته هغه ته buchstabieren وکړي هغه ته وکړي تر څو ژبه صحیح شي. ښه د دې نه دا خاطر اوس ګورو چې دلته څه وایي ich heiße. ګورئ مغه اوس دغه نوم لیکي کنه. ich یعنی زه، heiße نومېږم یا مې نوم دی. ګورئ دغه درته ولیکم، دغه heiße چې ده دا جمله heißen ده، heißen. heißen چې مثلا heißen جمله ده چې کله وایي چې زه نومېږم وایي چې ich heiße دغه ان تلری کیږي. او نور دومره ډیره توضیح نه درکوم ځکه دغه هر یو جمله د هر یو نوم لپاره بیا مخکې هغه ډیر تکرار شوی بیا درته وایم. ich heiße یعنی زه نومېږم. اوس به دلته یو نوم ولیکو چې یعنی ich heiße یعنی زما نوم دی احمد. دوستانو دا خبر هم د دې ځای کې ګورئ دغه خیال وساتئ دلته لیکلی نه شو ځکه د عکس ده او دغه ځای کې اوس څنګه ورسره لیکو لکه دغه خط په حساب باندې تاسو فکر وکړئ چې دلته لیکل شوی احمد ich heiße احمد مثلا احمد مولیکو. اوس د دې نه دا خواته راځو چې مثلا موږ تاسو ته خو دغه ځای کې چې und او buchstabieren Sie یعنی سپیل مو کوي یا وایي اوس دلته اوس تاسو چاته سپیل یا buchstabieren وایي یا به چاته موږ تاسو وایي اوس دلته سپیل هم ولیکو. اوس او بل خبره دوستانو چې کله سپیل یا buchstabieren تاسو لیکي یا وایي که په ویلو شي خو خیره غلطه یو ویل کیږي، او که په لیکلو شي دوستانو buchstabieren یا سپیل دا همیشه غټ لیکل کیږي. احمد صحیح ده. د احمد. امیدوارم په دې باندې پوه شوي. لاندې درس به کوشو. دې ځای کې وایي دوستانو stellen Sie sich nach dem Alphabet auf یعنی په تنظیم کې تاسو د الفبا نه وروسته، یعنی د الفبا په تنظیم باندې وروسته د الفبا کنه وروسته د الفبا یعنی څنګه نخدم یعنی نخ وروسته دم الفابت او یعنی چې په الفبا باندې څنګه په ترتیب راځي هغه په ترتیب کوي. دلته اوس موږ تاسو چې شی باندې صرف پوه شو شتیرن یعنی تنظیم زی تاسو وکوي کنه زیخ د خپل یعنی چې شی نخدم الفابت او یعنی د الفبا نه ورسته نور په جمله نور که مشخصه نه ده چې شی وکاو. دلته موږ تاسو صرف دا پیژنو چې تنظیم راته ویلې او زی یعنی تاسو زیخ د خپل او نخدم الفابت په دا باندې چې د الفبا نه ورسته کنه داسي. اوس په دې ځای کې موږ تاسو په یو چې لکه څنګه باندې موږ تنظیم کو. دې ځای کې وایي wie ist Ihr Nachname der Lehrer schreibt den Nachnamen an der Tafel ordnen Sie den Namen nach dem Alphabet. دا خو نو دلته دوستانو اوس ګور دلته څه وایي وی یعنی څنګه یا څه
کنه څه است د ایر د هغه ایر یعنی که مذکر ده که الکی سړی مثلا داسې مثلا د هغه نخ نامن فامیلی نوم نو د هغه د فامیلی نوم څه شی ده داسې په پښتو کې راځي کنه یا څه ده یا دلته وایي د لیررن دلته وګورئ دوستانو معلومه ده په تخته باندې لیکل کوي وایي چې د لیررن د دې چې د ارتیکل ده لیررن یعنی معلومه در لیره یعنی معلم د معلم بیا در ارتیکل ده نو په دې ځای کې څه وایي نو حساب معلوم نه ده چې معلم یې لیکي که معلم یې لیکي ځکه خو دواړو نه ویل چې د لیررن یا د لیره یعنی معلمه یا معلم schreibt لیکي یا ولیکل د نخنامن فامیلی نمونه ان د تافل په تخته باندې دا وګورئ دوستانو دغلته هم تخته ده لیکن د په دې ځای کې مې بیا دام تخته ده مثلا د په دې حساب باندې دلته بیا تخته راوستلې دلته چې تافل باندې پوښي چې تافل تختې ته وایي په تخته باندې خو ولیکل چې شی نخنامن دا وګورئ دې ځای کې درته وایي اوس دلته موږ تاسو ته وایي د دې نه اخوا ته وګورئ دا ټکه شوی د دې نه اخوا ته موږ تاسو ته وایي ordnenzi یعنی تاسو جملې وکړئ د نامن د نومونو نخدم الفابet یعنی د الفبا په ترتیب باندې اوس ګورو دوستانو د الفبا په ترتیب باندې موږ تاسو څنګه هغه وکړو دلته ما تاسو لپاره یو څو دانې فامیلی نومونه راوستلي البته د جنډې په حساب باندې مې هم رنګ ورکړی خو خیر اوس دلته وګورو چې څنګه تنظیمانه اوس دې کې ګورو تنظیم د الفبا ترتیب څنګه ده الفبا خو ترتیب دار چې اوله کې ا راځي ا چې راځي دغه د انا موږ تاسو چې شي اخلو دغه کامل نوم نه لیکو ځکه چې ویډیو ډیر غټیږي احمد زای یعنی دا فامیلی نومونه دي اول ګوري پښتون مثلا پښتون فامیل داسې خلک مې لیدل چې مثلا پښتون خپل فامیل ورکړه نور نه پیغام بهر حال چې پښتون هم فامیلی ده کنه خو پښتون هم یو قوم ده البته داسم سیده یوسف زای تاجک ازبک احمد زای جعفری سلطان زوی مثلا دا فامیلی نومونه دي اوس ګورو د الفبا ترتیب چې شته اوس دا احمد زای ګوري په دې نومونو کې اولنۍ حروف د دغه هغه ا ده کنه احمد زای اوس د دې ا به ولیکو نور به داسې دا خاطر ټکی ورکو چې یعنی دا نور نوم باقي یعنی دلته احمد زای تاسو نور به د خپل پوښینو دوم تاسو که زه دلته اوس درته زر وایم تاسو کولای شئ چې ویډیو مثلا ختمه شو تاسو ودروي یا مثلا تاسو په دې حساب باندې حساب کوي چې ا ب س داسې مثلا کوم نوم په کوم ترتیب باندې راځي شازه به اوس دلته زر وکم د دې پسې مثلا په دې حروفونو کې البته یو څو حروفونه نور نشته دي کنه ځکه په غونډو حروفونو باندې خو به د چا نومونه نه نو یا په غونډو حروفونو باندې تاسو څو حاضر نه په باندې داسې حساب اوس به تاسو زر لیکم یوت د اپ سي په دغه حروفونو کې جی راځي جی یعنی یوت اوس دلته یوت لیکو د پسې شاته ټکی ورکو چې مثلا یعنی دانوم د الفبا په ترتیب باندې د دې پسې بیا لیکو پی د دې پسې بیا پی راځي پی لیکو اوس دا پی مو لیکله دې پسې مثلا ټکی ورکو چې مثلا دې ځکه دا نوم راځي دا باقي مانده نوم یعنی دا څه چې پاتې شوی ده دغه پسې مثلا د پی پسې مثلا په دې ترتیب باندې اس راځي اس لیکو اس پسې مثلا دلته ټکی ورکو ټکی مثلا چې دلته دانوم راځي د دې پسې چې راځي د دې پسې هغه تی راځي یعنی په د دې حروفونو په حساب باندې تی راغله اوس دلته هم داسې ټکی ورکو چې مثلا دغه نوم یعنی تاجک او مثلا د دې پسې بیا اخواته او یعنی یو یعنی ازبک مثلا داسې د دې سره هم مغسي مسافه ورکو دا هغه پسې دغه پسې یعنی وای یا د دې په شبانه اپسیلون لیکو او مغه مسافه یا مغه ټکی ورکو چې مثلا په دې ځای کې دغه نمونه په دغه ترتیب باندې راځي امیدوارم دوستانو تاسو په دې باندې خډیر په اسانۍ باندې پوښی ځکه د دې نه پورته بل طریقه اسانه ما سره نشته او بل خبره ده چې
دغه مثلا دغه ما د اول سرونه مثلا د دې نمونه ولیکل نو تاسو کولای شئ چې دغه په دغه ترتیب باندې تاسو دا زده کړئ نو یعنی په تاسو خپل سوچ ورته وکړئ. ښه ګران دوستانو دغه نننی درس هم دغه ډیر اسانه او که توجه ورته وکړئ او دراتلونکي درس پورې دوستانو په پاک الله باندې سپارم. فی الحال چوس.